افغانستان د کرکټ بنسټ ایښودونکی او د افغانستان پخوانی لوبډل مشر او تیز اوپنر که کرکټر نه وی په کومه برخه کې به مو کار کولی. یو څو ځوانان راپورته کیږي او دا فکر څنګه د دوی ذهنونو ته ورلیږي چې په نړیوال سټیج د کرکټ په برخه کې د افغانستان نمایندګي. شاپور او دولت احمدزی شمشدو کیمپ کې اوسېدل، نوروز منګل په ډبیره کیمپ کې اوسېده، نبی بوټ کیمپ کې اوسېده، مونږ کچاګړې کې وو، رئیس احمدزی راسره کچاګړې کې تر 2010 کال پورې چې 2 مسلسل لوبې مې بایللی 4 کاله شاته تلو. نو کله چې دلته لومړی ځل تاسې تلئ د کرکټ لپاره او ملي ټیم دلته جوړ شو، کوم هیواد ته هم سفر وکړو؟ ما ډېر زیات وژړل، ډېر زیات چې حالات نه مې مرسته هم کې غوښته چې اوس دا میچ خو راباندې وګټه. خیر دی. افغانستان د کرکټ په تاریخ کې ستاسې پان تر ټولو غوره لوبډل مشر څوک و؟ د افغانستان په داخل کې دی د خوښې بالر څوک دی او د خوښې بیټسمین دی څوک دی؟ ډېر هوښیار بالر دی، ډېر ذهین دی، ډېر ماغزه استعمالوي. یعنې دومره میچور وو، دومره کانفیډنس کې به وو چې یو به یې ویلې دا بال زه دې شان هلته وهم که نه دې ته پري پلان وایي، دا کرکټ کې اجازه نه وي. خو ده دومره کار پرې کړی وو، خو ده به هغه خپل شاټ هلته وهه. ده کې دا کوالټي شته چې 15-20 شپږیزم یو میچ کې ووهي. په ملي لوبډله کې د تر ټولو نږدې ملګری څوک دی؟ نړۍ تر ټولو ښه یارکر ویشتونکی بالر ټرین بولټ، جسپریت بومرا، شاهین افریدی. تر ټولو ښه لیګ بریکر بالر حسرنګا، ګلدیپ یادو، راشد خان، هاردیک پانډیا، محمد نبی، هاردیک پانډیا، انډری رسل، هاردیک پانډیا، جدیجا، هاردیک پانډیا، بن سټوکس، عظمت عمرزی، ټرین بولټ، شاهین افریدی، ټرین بولټ، میچل سټارک، مارک ووډ، میچل سټارک، مستفیض الرحمن، میچل سټارک، جسپریت بومرا. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو ملګرو. په دې هیله یم چې ټول برک روغ یاست او د صحت په جامو کې بنغښتي وئ. یو ځل بیا زه شهاب شاداب تاسو ته د یوې نوې او په زړه پورې خپرونې سره حاضر یم. دا ځل را سره د افغانستان د ملي لوبډلې یو تناتل، د افغانستان د کرکټ بنسټ ایښودونکی او د افغانستان پخوانی لوبډل مشر او تیز اوپنر کریم خان صادق په خپرونه کې میلمه دی. دا چې اکثره ملګرو یې غوښتنه هم کړې ده، نو هغه به هم را سره بېلابېلې پوښتنې به ورنه کوو د کریم خان صادق څخه، د هغه په ژوند باندې به خبرې کوو. تاسې زموږ سره تر پایه اوسئ. کریم خان صادق، لومړی خو ډېره زیاته مننه چې راغلي موږ ته د خپرونه کې وخت راکړو او په خیر راغلي. ډېره زیاته مننه. زه هم په بل وار سره ستاسو پامیر ټلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. خوښ یم چې تاسو سره یم. ډېره زیاته مننه. نو مونږ هم ډېر ستاسې مشکور یو چې راغلی او په دغه مصروفه ژوند نه مو مونږ ته یو څو شیبې راکړلې. نو ډېره زیاته مننه صادق صاحب، دا چې مینوال به ستاسې غواړي چې په هره برخه کې چې تاسو ذوق لرئ، علاقه لرئ، پوه شو، نو موږ به هم پوښتنې وکړو. لومړی پوښتنه دا ده چې اصلا د کومې سیمې اوسېدونکي یاست؟ اکثره ملګرو ته به پته وي خو کومو ته چې پته نه وي. غول خو د افغانستان یم، افغانستان کې د ننګرهار یم. ننګرهار کې د حصارک ولسوالۍ. حصارک ډېر ښه. ژوند مو څنګه روان دی په اوس وخت کې؟ نو ژوند دا دی چې په هر حال کې به همیشه شکرګزار یې. روغ صحت نیمه بادشاهي ده. الله نه ډېر شکرګزار یم. هغه خپل څومره روزمره ژوند کې چې څومره ښېګڼې وي، نیکیانې وي، د وطن په باره کې خلکو سره د دین له لحاظ نه هغه کوشش ډېر زیات کوم چې هغې کې ښه والی راولم، فایدې هم اوچتې کړم او ثواب هم وګټم. ډېره زیاته مننه. نو مونږ خو دې په وروستیو کې ګورو چې په خیریه کارونو کې ډېر مصروف یې، د دغې تر څنګ نور څه مصروفیت لري؟ نو کرکټ کې افغانستان سټارټ نه شروع تر ننه پورې اکثریت وخت کرکټ کې مصروف یو. ډېره مننه. او که دا راته ووایې کریم خان صادق چې څو ورونه یاستئ؟ 8 ورونه یو. او 3 خویندې. 8 ورونه خو تاج ملوک علم صاحب د دې اوږد عمر ورکړي، هستي ګل عبید صاحب، آفتاب عالم صاحب، کریم صادق او عصمت علم. نه عصمت علم وراره دی. ښه ډېر ښه. دغه ستاسې کورنۍ دغه اکثره د کرکټ کې پاتې شوي، نو په دې خاطر ټول خلک هم له نومونو سره اشنا دي. یو پوښتنه چې اکثره کرکټران نه کېږي، زه هم له تا څخه کومه چې که کرکټر نه وی په کومه برخه کې به مو کار کولی؟
کرکټر نه وای نو تعلیم به مې کړی وای، یو ښه لیډر به وای، سیاست سره مې ډېر شوق و. دې وروسته راتلی شي سیاست ته، او که بیا هم سیاست هم نه وای او امکانات وای نو د فوټبال ډېر غټ لوبغاړی به. ښه فوټبال دې خوښېږي؟ ډېر ښه فوټبالر یم. ښه فوټبالر هم یې، نو دا خو یو بل کمال. د کرکټ په ډګر کې راته هغه هیله ووایه چې تر اوسه دې نه وي پوره شوي او غواړې چې دا د افغانستان لپاره یا هم د ځان لپاره د کرکټ په ډګر کې چې ته دغه ارمان ولرې. نو هیله خو یوه دا ده چې نړیوال جام وګټو افغانستان، ډېر زیات ضروري ده. او دې نه علاوه د خپل مینوال بدبخته بولم که نه چې تلویزیون په پرده نه بغیر ما ته دومره مینه راکوي که نه. ریډیوګانو باندې موږ لوبې لیدلي، نو ښه انینګزونه ما افغانستان ته ولوبول چې هغه کې صرف په ټي وي رانغلل، ریکارډ نه شول. باید د ما هغه مینوالو زما یو ښه داسې انینګز لیدلی وای چې همیشه یاد وای چې هغې کې مې ښه ډېرې شپږیزې والې وای او افغانستان ته مې یو ښه کامیابي ترلاسه کړې وای. له نن څخه کلونه وړاندې کله چې د افغانستان کرکټ ټیم نه و، یو څو ځوانان راپورته کېږي او دا فکر څنګه د دوی ذهنونو ته ورلیږي چې په نړیوال سټیج د کرکټ په برخه کې د افغانستان نمایندګي وکړي، چې تاسې د هغوی له جملې څخه یو نفر وئ. دا فکر مو ذهن ته څنګه راغی؟ دا مهاجر و او پاکستان مو هجرت هم کړی او ټول کیمپونو کې اوسېدلو، نو هلته کرکټ شوق ډېر زیات شوی، هر افغان سره کرکټ شوق. دا افغانانو کې خپلو کې ټورنمنټونه باسل د ټینس بال، نو هغې کې مونږ سم بالران ولیدل، سم بیټسمینان هم ولیدل، سم نو بس سوچ راغی چې دغه ټول افغانان سره اتفاق وکړو، اتحاد وکړو او بیا لاړ شو کابل ته، افغانستان ته. هغه وخت افغانستان حالات ټیک نه و، هغه نه و. دا ټول غټ څوک مې چې یاد کړل د ټول نه غټ نومونه جوړ دي. شاپور او دولت احمدزی شمشدو کیمپ کې اوسېدل، نوروز منګل په ډبیره کیمپ کې اوسېده، نبی بوټ کیمپ کې اوسېده، مونږ کچهګړې کې وو، رئیس احمدزی را سره کچهګړې کې، حمید حسن تاکال کې وو. نو دا ټول همداسې په ټینس بال میچونو کې یو بل سره ملګري شو او بیا هم یو عزم وکړو چې انشاءالله دغه کوم ټیلنټ استعداد چې مونږ کې دا یوازې که رسمیت واخلو کړي اول د خپل افغان دولت نه، نو بیا وروسته آی سی سی کې چې دا څومره پړاوونه دي انشاءالله دا مونږ په خپل محنت او په استعداد باندې کراس کوو او د الله په فضل سره نن تاسو په وړاندې دي. ډېره مننه کریم خان صادق. دا پټه نه ده اوس چې کرکټ په برخه کې هر پرمختګ رامنځته کېږي د ټولو مینوالو هیوادوالو په زړونو او په دعاو کې تاسې یاستئ، ځکه چې د بنسټ ډبره تاسې ایښې ده. اوس چې هر څومره پرمختګ رامنځته کېږي کریډټ یې ټول تاسې ته ځي. بیا هم ډېره مننه. د کرکټ له ډګره یو داسې خاطره راته ووایه چې هر وخت دې یادېږي او هېڅکله دې نه هېرېږي. نو داسې خو مونږ هر یوه لوبه په ذهن کې ده، هر یوه ډېره سخته وه. داسې یو خاطره چې د کرکټ نه یا هغه پیل وخت یا هم له هغې راوروسته چې دغه خاطره ته ذهن کې ولرې او هېڅکله دې به دې هېره نه شي. نو مونږ 2004 کال نه چې کله د آسیایي شورا عضویت ترلاسه کړه تر 2010 کال پورې چې 2 مسلسل لوبې مې بایللی، 4 کاله شاته تلو. الحمدلله مونږ کله هم 2 لوبې مسلسل ونه بایللی. 2 لوبې مسلسل تاسې ونه بایلې؟ نه 4 کاله شاته تلو. بیا 4 کاله که مونږ شاته تلو نو شاید مونږه مبارزه نیمګړې پاتې شوې وای. زړونه ماتېدل، سپورټ نه و، تشویق نه و، کورنۍ تشویق هم نه و، غریبي هم ډېره زیاته وه. او دې نه علاوه چې لومړي ځل باندې نړیوال جام ته ووتلو په دوبۍ کې مونږ اماراتو نه سیمي فاینل وګټه، غرمه کې او د شپې هم فاینل و آیرلینډ سره په یوه ورځ 2 میچ 2009 کال. او هغه څومره افغانان چې هلته دوبۍ کې وو، که ټرک ډرایور وو، که تجار وو، که دیاړیمار وو، که غریب وو، که خان وو، که پارسیوان وو، که پښتون وو، افغان په دوبۍ کې وو. په کرکټ نه پوهېده، نه وایډ بال پېژانده، نه آوټ پېژانده، نه چکه پېژانده. او د افغانستان د نوم لپاره یې مونږ تشویق لپاره راغلي وو. هلته مونږ چې هغه کومه لوبه آیرلینډ نه وګټله نو ډېر خوند یې کړی او ډېر زیات خوشحالي په دې وه چې نړیوال جام ته م لار پیدا کړه چې زموږ مینوال مونږه په ژوندۍ بڼه په سکرین وګوري. او ډېر انعامات هم لوبغاړو ته په لاس ورغلل، ډېر کافي امکانات چې د دوی هغه د 10 کلو څومره تکلیفونه یې ګاللي وو، بې تنخوا کرکټ یې کړی وی، هغه سفر یې هغه ټول مشکلات ور حل کړه.
نو کله چې دلته لومړی ځل تاسې تلئ د کرکټ لپاره او ملي ټیم دلته جوړ شو کوم هېواد ته هم سفر وکړو لومړی سفر چې ستاسې رسمي سفر و ملي لوبډله نو لومړی چې موږ څنګه عزت ترلاسه کړو د 11 کلنو لوبډلې سفر و او هغه وخت کې ما عمر 3 کاله 11 کلونه غټ و بیا هم زه داسې ورسره لاړم ما که چېرته وچلېدو که نه وبلو بیګم که ونه چلېدو نو دا یو چکر خو به هم د تیارې لږ به د ستړی شوی وم ډېره ارمان مې و نو کرکټ بورډ وخت مشرانو سره هغوی ته مې دا تقاضا وکړه هغوی د کور آبادي بیا یې موقع راکړه هغه سفر کې موږ سره نبي کیپټن و محمد نبي ړومبی سفر و حمید حسن و او نور علي زدران اصغر ستانکزی سمیع الله شینواری زه په خپله او هند ته لاړو او دغه افغانستان سي چندیګړ کې بل ورځ لوبه وکړه هغه چندیګړ کې یوه میاشت داسې تمرین ورته وکړو ډېر کوچنګ یې راته وکړو موږ ټینس بال لوبغاړي وو ټینس بال نه تللي وو د هټ بال پیډو او هیلمټ او د ګلبزو سره بیخي بلد نه نو هغه هلته چې لاړو نو هغه یوې میاشت تمرین د انډیا کوچز موږ سره چې وکړو ما هغه سفر کې 2-3 سلیزې بیا ووالې بیا مې 17 لوبې مو کړې اول ته کویت او اماراتو ته ماتې هم پکې ورکړه کویت نه ما سینچري مې وواله او بیا هغې نه چې څنګه راغلو نو ملي ټیم جوړ شو ملي ټیم لا جوړ نه و نو هغې ته لپاره ملیزیا ته سفر و او 14 هېوادونه او افغانستان پکې په لومړي سفر کې افغانستان 5م نمبر راغی نو د آسیایي کرکټ شورا موږ دې ته قانع کړه چې دا لوبغاړي دومره نوي دي او لومړی سفر یې د دومره غټه کارنامه یې وکړه نو وخت یې دو سره دوی کې استعداد ډېر دی د هغوی توجه هم رازیاته شوله لکه امکانات یې راته برابر کړه ډېره مننه یو بله پوښتنه کرکټ کې چې سړی اوټ شي طبعا خفه کېږي ډېر زیات خفه کېږي هغه کومه لوبه ده چې ته پکې اوټ شوی او تر ټولو زیات خفه شوی چې باید اوټ نه وی نو همیشه په هره لوبه کې چې اوټ سي او رنځونه ونه کې انسان څه چې انسان سره زرګونه سلګونه کسان نور خفه کېږي مینهوالې خفه کېږي مور پلار وروڼه خپل خپلوان نو ډېر دور لري او بیا چې کله داسې یو وخت کې اوټ شي چې هغه لکه ما ته یاد دی مونږ یو ځل یو جرسي فاینل چې دی دا ډېر مشهوره لوبه چې دا جرسي کې چې شوې ده بالکل هغه فلم کې هم زه وایم هغه یو لوبغاړی را سره وتلی جي احمد شاه لږ نو هغه ورځ باندې مونږ 8 منډې چې پوره کولې نو په 9 منډو دې مونږ 8 لوبغاړي لاس ورکړو نو استی ګل عابد بیا غرنځونه را پوره کی کنه نو هغه ډېر تاریخي لوبه و په هغه میچ کې چې رن اوټ شوم نو چې کله رن اوټ شوی وم او دا نورې وکټې دا لاړې زر زر ما پسې یار دویم بال دریم بال باندې کس را روان نو بیا ما ډېر زیات وژړل ډېر زیات چې حالات نه مې مرسته هم کې غوښته چې اوس دا میچ خو را باندې وګټه خیر دی بس دومره لرې ځای نه راغلي وو الله سره لګیا وم نو هغه میچ کې مې هغه بیټسمین باندې هم ډېرې غوسې وکړې چې راغله اجي احمد شاه نومېږي ډېر ښه هلک ده ډېر ښه ګل هلک ده او بیا مې بیټ خطا کو ای بیټ په وجه باندې زه 6 میاشتې بیا جریمه شوم چې تا د بیټ بې عزتي وکړله ډېره مننه نو ستا یو ټپه ستا په نوم ډېره مشهوره ده چې له ستوړي وباسئ ګډېږئ د غریبانو ښادي کله کله وینه که د دې ټپې کیسه وکړې دا د کوم هېواد د ماتولو وروسته دې دغه ټپه کړې وه بس دا هم د ټول ډیویژنونه وګټل 2019 نړیوال جام په هند کې ترسره کېده بیا هند وګاټه دونی چې په شپږیزه باندې پوره کړی نو هغې کې بیا مونږ دا کمزوري ټیمونه خو نو کمزوري خو افغانستان و چې نه ګراوند لري نه سامان لري خو هغوی مونږ ډېر ښې طریقې سره وویل تقریبا مونږ 40-45 میچه مسلسل 3 ډیویژنو کې وګټل 5م ډیویژن نه شروع 4م 3م 2م نو لومړي ډیویژن ته چې لاړو هغې کې اولني 4 لوبډلې نړیوال جام ته وتلې او نو مونږ یو میچ کینیډا نه وبایلې 290 کسو منډې رانه پوره کړې بس بیا ډېر زیات خفه وو مونږ ټول هغه 5م پړاو باندې راغلو نړیوال جام هم میس کارمان و چې نړیوال موږ خپل افغانان 500 وریزه نړیوال جام بیا آی سی سی والا راغلل چې مبارکي درته وایو تاسو 4 کلو لپاره د نړیوالو 500 وریزو دریځ ترلاسه کړو 4 کلو لپاره نو هغې نه مخکې چې ما څومره شپږیزې سینچریانې 50یانې کیچونه اوټونه کړي وو یا ټوله لوبغاړو هغه په نشت حساب وکنه
دغه نه بعد بیا حساب نشول دی نه بعد ذاتي زمونږ کرکټ یو رن یو آوټ او هر شی تر نن پورې ریکارډ کې جمع کی کله دغه مخ کې دغه ستاسي کم سکور یا هم د بالرانو وکټي په ریکارډ کې جمع کېده نو دسي ریکارډ به زه فکر کوم ستاوي چې نه تکرارېدونکي تر اوسه پورې به چانه دې مات کړی تقریبا افغانستان ته مې 15 پورې سلیزي واله همداسې مې هر دویم میچ کې 50 زواله ریکارډ شته دی ای سی سی لیول باندې مې 4.5 رنز وکړم داسې مې وکټ تعداد ډېر زیات و کیچونه مې خخه ځکه داسې کیچونه میچونه ګټي او خخه کیچونه مې نیول ضرورت وخت کې کله وکټ به موږ ته پکار و نو الحمدلله خپل هغه د ځوانۍ چې کوم موږ جذبه وه جوش و هغه فول ممبرشپ اخیستلو کرکټ کې که نه هغه کې الحمدلله الله نه راضي و ډیره مننه کریم خان صادق نو یو بله پوښتنه چې د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې ستاسې پان تر ټولو غوره لوبډل مشر څوک و هر یو په خپل ځای باندې ښه دی خو بیا هم نو کپتان چې دا خو یوازې ټاس ولي بیا دې سره چې د لوبغاړو څومره هماهنګي که نه دا ډېره ضروري شه ده 11 لوبغاړي ته ځان ته ملګري کې او هغوی نه کار اخلي نو دې کې ما په فکر نوروز منګل ډېر یو زبردسته کپټن و نو ډېر زیاتې لاسته راوړنې دي په کپټنس ایز ا کپټن د هغه په کپټنسۍ کې افغانستان دغه ټول عضوتونه او دا شیان واخیستل او بیا اصغر افغان چې و واقعا خبره ده ډېر یو غټ کپټن و موجوده وخت کې اصغر افغان وجه ده چې افغانستان ټیم ډېر جذبې سره لوبه کوي هغه دا ځوان لوبغاړي راشد مجیب دا ټول راجي کړل غټ غټ سټاران هم ترې جوړ کړل هغه لکان اوس راځي انګلستان وایي پاکستان وایي نو دې کې د کپټن صاحب ډېر رول نو نوروز منګل اصغر افغان ښه کپټن ډېره مننه کریم خان صادق د افغانستان په داخل کې دی د خوښې بالر څوک دی او د خوښې بیټسمین دی څوک دی چې د هغې د بالنګ او بیټنګ نه ته خوند اخلي افغانستان کې ماشاءالله ډېر ټیلنټ ده ټول لوبغاړي ښه دي په خپل وخت سره هر یو لوبغاړي خپله پوره هڅه کړې ده میدسن ډېر زیات ښه بالر و هغه وخت سره مې ډېر خوښ و او خپه مې ما که چې مونږ دا زاړه لوبغاړي چې وو دا مونږ کرکټ کې دومره خواري محنت کړی دی چې مونږ فټنس اوس هم ځوانانو سره انشاءالله برابر دی لکه مونږ اوس عمر هم 40 کلو ته رسېدلی دی ټولو وی مونږه د ټولو زړو لوبغاړو فټنس ځوانان نه ښه دی ځوان خو ځواني نه هغه کې خاصې قدرتي او جذبه طاقت فاوري که نه خو ځوان سره چې شی ملتیا نه کوي هغه ښه فکر تجربه میچورټي زړورتیا نو که یو ځوان سره په ځوانۍ کې دغه شیان ملګري نو په ځوانانو کې مونږ ډېر ښه بالران لرو موجوده وخت کې نوین الحق ډېر هوښیار بالر دی خصوصا دی د T20 کرکټ کې ډېر هوښیار بالر دی ډېر ذهین دی ډېر ماغزه استعمالوي موږ ټول بالران دي نوین په شان دي ماغزه استعمال کړي نو د موږ ټولو بالرانو کې ډېر استعداد دی فرید ملک در واخلي ټومره افغانان پسې خبرې کوو که نه ابوالعز انډیا هغه ټاپ آرډر ټول بیټسمینان دي ویرات کوهلي په شمول باندې دا ډېره سخته چې ته د مینوالو تر نیوکو لاندې او بیا راځي ښه پرفارمنس کوي نتیجه ورکوي نو فرید ملک هم دومره ښه بالر دی نو افغانستان ماشاءالله ښه بالران لري حمید حسن او نوین الحق مې فیورټ بالران بیټنګ برخه کې بیټنګ کې شهزاد محمدي مې ډېر خوښېده کله به چې هغه ته خپل کنډیشن میلاوېده نو هغه به هغې نه ډېره پوره فایده کوله ډېر کرکټ کې یو خو دغه د کرکټ شاټونه دي ډرایپ ووهه کټ ووهه پول ووهه دا نمونه دي که نه شهزاد محمدي خپل شاټونه ځان ته راباسلي یعنې دومره میچور و دومره کانفیډنس کې به و چې یو به یې ویلې دا بال زه دې شان هلته وهم که نه دې ته پري پلان وایي دا کرکټ کې اجازه نه خو ده دومره کار پې کړی و خو ده به هغه خپل شاټ هلته وهه هلیکاپټر یې پکې دوني نه کاپي کو همداسې نور علي زدران او په شپږیزو کې دا محمد نبي سي ده د تر اوسه پورې 20 کاله ووتل هغه د کرکټ هغه د خوښې انینګز تر اوسه نه لوبولی د کې دا کوالټي شته چې 15-20 شپږیزې مې یو میچ کې ووهي نو ځان یې داسې کړی ده چې داسې میډل لډر کې ځان اچولی میډل لډر پوزیشن داسې چې ته باید ټیم وچلی که نه نبي نه که کوچز د شپږیزو والا کار واخلي که نه یا یې لږ وروسته راوباسي او یا یې لږ ون ډاون راوباسي ځوان کې یو ځل ون ډاون کړی او په هغې کې سلیزه کړې ده
نو ډېر ښه استعداد دی د شپږیزو پکې. نو موږ تاسو به د هغه شپږیزو نه لا صحیح پوره خوند نه دی اخیستی، ډېرې غټې غټې وایي. ډېره مننه. نو زما او ستا ذوق هم یو دی. نو دغه تا چې څوک یاد کړله زما هم په ټیم کې دغه ډېر زیات خوښېدل. ډېره مننه. راځم بلې پوښتنې ته. د افغانستان ورخوا د نورې نړۍ په لوبغاړو کې یو د خوښې بالر یو د خوښې بیټسمین چې ډېر زیات دې خوښېږي؟ ما مخکې هم درته ویلي چې بس نړیوال موږ نه په یو شي کې تکړه دي، خپل کار سره ډېره سوچه مینه لري، پاکه مینه. یو وظیفه ورته، یو پلان ورته کوچ کپتان کرکټ بورډ ورکوي، نو هغې باندې عمل کوي او خپل هغه ټارګېټ ته ځان پکې رسوي. بریډلي مې د خوښې بالر و د اسټرالیا، ډېر تیز بالر، ډېر ښه ایکشن، ډېر فټ. شعیب اختر پسې دویم بریډلي وشتلی، او د انګلستان یو پلیر و کیون پیټرسن، او د ساوت افریقا ای بي ډي ویلر. نو دغه زما د بهرنیو کې د خوښې لوبغاړي و. ډېر ښه، ډېره مننه. په ملي لوبډله کې د تر ټولو نږدې ملګری څوک دی چې اوس وخت ملي لوبډله کې لوبېږي؟ او ستا خو به طبعا ټول ملګري همداسې تا خبره ده، سینیر نه واخله تر جونیر پورې واړه. نو الحمدلله موږ ته ډېر ریسپیکټ لري، او موږ چې هغه کوم رول د مشرانو وي هغه د هانیسټ ایمانداره مشرانو. نو انشاءالله زه داسې فکر کوم چې کرکټران د 20 کلو کې ما نه کومه بده خاطره نه لري. البته د افغانستان دپاره به م ګراونډ کې ډېرې غوسې کړي، هغه د کرکټ دپاره د وطن لپاره. نو هغه د دوی په رانه نه پې نه خفه کېږي. نور په پرایویټ ژوند کې ټول ملګري دي، پوښتنې ته مې راځي، غم ښادي کې دي، یو بل شریکېږو. خو بیا هم اصغر مې ښه ملګری ده، اصغر افغان چې ده ډېر راسره کلوز ده، اوس هم ډېر وخت پوښتنه هم نه ده کړې. او نوروز منګل مې ښه ملګری، او نبي مې ښه ملګري دی، د زاړه لوبغاړي سره ښه پالم. ډېره زیاته مننه. د افغانستان وروسته د خوښې هېواد کوم دی؟ د افغانستان وروسته مې د خوښې هېواد چې دا په شینوالی د ما نه خوښېږي که نه، ټوله دنیا چې دا ډېره شنه ده، بارانونه ډېر کېږي. استرالیا خو ډېره زیاته ښایسته وه او حد نه و ډېر زیات. خو چې دوبۍ مې څومره خوښه ده هغه په دې خاطر چې هلته ټول خوراکونه چې دي حلال دي، او د ژوند هر سهولت هلته پیدا کېږي. ډېر ښایسته ملک د اسلامي وطن دی، دې باندې مې هم خوښ دی. نو دوبۍ ډېر ښه ملک دی، هغه دوی کې چې ما ټول مینوال یو ځل دوبۍ وګوري. ډېره مننه. نو دغه ډېره مننه، ډېرې پوښتنې مو کړلې. اوس یو بلې برخې ته راځو. زه ستا نه پوښتنه کوم او تا ته زه 3 جوابونه در کوم. ته باید په 3 کې صرف یو جواب ما ته صحیح کړې. لومړی پوښتنه دا ده چې د نړۍ تر ټولو ښه یارکر ویشتونکی بالر ټرینټ بولټ، جسپریت بومرا، شاهین افریدی؟ بومرا. ډېره مننه. تر ټولو ښه کور ډرایو شاټ کوم بیټسمین وهي؟ بابر اعظم، ویراټ کوهلي، سټیون سمیت؟ بابر اعظم. د نړۍ تر ټولو غوره تجارتي لیګ کم دی؟ IPL، بګ باش، PSL؟ IPL. تر ټولو ښه لیګ بریکر بالر؟ حسرنګه، ګلدیپ یادو، راشد خان؟ ظاهره خبره ده چې راشد خان هغوی نه کمزوری مې زه راشد خان یادوم، خو راشد خان په اصل کې ټول نه ښه دی. په اصل کې ښه دی. ډېره مننه. کوم بیټسمین ښه شاټ بالونه وهي؟ جوس باټلر، روهیت شرما، میچل مارش؟ روهیت شرما. کوم ولایت ته غواړي سیاحت لپاره لاړ شي؟ راځه چې 3 یادوم، دې کې به یو انتخاب وي. نورستان، کونړ، بدخشان؟ نو چې نورستان ګورم کونړ مفتو کې ګورم، ځکه چې لاره په نورستان. څه چې بیا په دې کې 2 ولایتونه ګورم، نو نورستان ښه دی. نورستان ښه دی. زه دا یو بله برخه ده زموږ د خپرونې، راونډران دي یا ټولچاري، په پښتو کې چې ورته ټولچاري لوبغاړي ویل کېږي. زه به تا ته 2 لوبغاړو نومونه یادوم چې هر یو تا ته ستا په ان باندې ښه همغه به انتخابی، بل به پرېږدي. میچل مارش، هاردیک پانډیا؟ هاردیک پانډیا. هاردیک پانډیا، شکیب الحسن؟ هاردیک پانډیا. د استعداد په اساس باید ټاکنه وکړي، شاید د افغانان هم پکې راشي. هاردیک پانډیا، محمد نبی؟ هاردیک پانډیا. هاردیک پانډیا، انډری رسل؟ هاردیک پانډیا. هاردیک پانډیا، جدیجا؟ هاردیک پانډیا. هاردیک پانډیا، بن سټوکس؟ بن سټوک. بن سټوکس، عظمت عمرزی؟ بن سټوک. بن سټوکس، شاداب خان؟ بن سټوک. بن سټوکس، موین علي؟ I think ایمان نظر بن سټوک نه بل څوک بالکل ښه نشي کېدلی. بن سټوک ثابته کړه انګلینډ ته ورلډ کپ وګټلو، 3 راونډران نور هم پاتې دي. ټیسټ چمپionship یې ورته وګټلو. بن سټوکس، کامرن ګرین؟ بن سټوک. بن سټوکس، راشد خان؟ بن سټوک. بن سټوکس، جیسن هولډر؟
بین سټوک بین سټوک نو وګټل. بین سټوک الراونډر دی دواړه شیان کوي 50 مو هی پنجم در تخلی او دسی کېچونه نسی چې هغه ډیر انبلیبل. تیر کال ابل کال آی پی ایل کې جګ قیمت هم بین سټوکس وهلی. 255 کې درته یادوم ته یو انتخاب و. محمد شمی، فضل حق فاروقی، محمد شمی، جوس هزیلوډ د استرالیا تیز بالر، محمد شمی، ټرن بولټ، شاهین افریدی، میچل سٹارک، مارک ووډ، میچل سٹارک، نسیم شاہ، میچل سٹارک، مستفیض الرحمان، میچل سٹارک، جسپریت بمراہ، میچل سٹارک، فرگوسن، میچل سٹارک، آرچر، میچل سٹارک، رباڈا، محمد سراج، میچل سٹارک. هغه مین وجه دا ده یو هایټ لري، قد لري کنه، ماته بولم کړي، بل اکشن ډیر ښه دی، پیس د سپیډ ده. نو یو بولر چې د داتا چې نمونه واخیستل هغه چې بونسر کوي میچل سټارک هغه نه 1 متر مخکې ځای نه بونسر دی جن راځي کوي. نو هغه ډیر زیات بیټسمنان مشکل کې اچولې دی، یوازې نه غټ لیول باندې. په ټیسټ کرکټ کې چې میچل سټارک بالو ګوري نو اکثره بیټسمنان ورنه سره ټکوي، نه غواړي چې سکور پرې راولي، یوازې چې دا اوري وباسي. نو ډیره زیاته مننه کریم خان صادق چې موږ سره مو مرکه وکړله، راغلی تفصیلي خبرې مو سره وکړې، ډیر زیات مو مشکور یو. په پای کې که خپلو هیوادوالو ته څه پیغام لري؟ بس پیغام مې دا دی چې خوشحاله یم، ګوره افغانستان کې ژوند کوو، دنیا ټول ملکونو کې اوس موږ ته ډېر سهولتونه شته دي، زه کوچ هم راغواړي چې راشي. نو موږ افغانستان غوره کړی دی، خپل وطن هم دی، دلته هم عزت دی، دلته هم قدر دی. اکثریت ځوانان چې دي هغه افغانستان پرېښودلو کوشش کوي چې بهر به لاړ شم او بس پیسې به وګټم، اروپا کې پتلون به واچوم، جینز به واچوم. خدای شته چې ټولو بیچارهګان چې دي ټینشن مرضونه اخیستي دي، هیڅ هلته خوشحالي نشته. انسان چې همت محنت وکړي هم به ځان جوړ کړي او هم به وطن جوړ کړي. وطن کې مړی ژوندی رسم رواج دا د موږ نه چې دي چا هم خوندور نه دي. نو په خپل وطن پاتې شئ، ټول ځوانان باید خپل وطن دپاره کار وکړي تر څو دا ډېر بیچاره ډېر د بیچاره وطن ته کار وکړو. ډیره زیاته مننه کریم خان صادق چې راغلی او موږ سره مو په دغه خپرونه کې مو وخت راکړ، تفصیلي مرکه مو راسره وکړه. د پامیر ټي وي درنو ملګرو، دغه کریم خان صادق نه هېرېدونکي اتل د افغان کرکټ او افغان وطن. نو دغه زموږ د نن ورځې خپرونه وه چې تاسو ته مو وړاندې کړله. یو ځل بیا چې زه شهاب شاداب تاسو ته د یوې نوې خپرونې سره راځم، تاسې ټول په پاک رب سپارم. ښاد آباد او بریالي اوسئ.